تاسو یقین وکړئ مخکې ورځو کې زموږ د لاهور های کورټ جج فیصله وکړه چې که د زنانه عدت نه وي پوره شوی او د بل چا سره نکاح وکړه نو خیر دی جایز دی. اولنۍ خبره خو دا ده چې د دین اسلام د احکامو خصوصا د قرآن د نصوصو په باره کې نه جج ته اختیار شته او نه کوم بل د الله پیغمبر ته اختیار نشته چې هغه بدل کړي او دا د الله اټل قانون دی چې د عدت په دوران کې چې کله د زنانه عدت نه پوره شوی نو نکاح د بل چا سره کول ناجایز او حرام دي او د دې بېشماره حکمتونه خو ښکاره چې کوم حکمت ښودلی شوی دی چې دلته نسب مشتبه کیږي د یو خاوند نه اوس طلاقه شوې ده لیکن عدت په دوران کې څه پته لګي د دې زنانه دغه زوړ خاوند نه حمل شته دی وایي موږ به الټراساونډ وکړو او ټیسټ به وکړو پته به ولګي د اسلام قانون د الټراساونډ والا دپاره یوازې نه دی دا هو د ټولې دنیا دپاره او نن هم یو لویه دنیا د الټراساونډ او د دې ټیسټونو نه بلکل بې خبره ده د خپل ډیلیوري دپاره هم زنانه هسپتال ته چېرته هم نه ځي نه څوک ټیسټونه کوي دا د ټولې دنیا د ټولو انسانانو دپاره یو قانون دی اگر چې په دې باندې هم تحقیق شوی دی چې ولې عدت 3 ماهوارۍ دي په یوه ماهوارۍ مو پته لګېدی شي که نه موږ به د هغې تشریح کوله چې په یوه ماهوارۍ باندې پته نه لګي کله کله د زنانه حمل هم شته او وینه راشي دا د زنانو معاملاتو ګورې تپوس ته وکړې پته ورته ولګي نو هغې خیال دی چې کیدای شي ماهواري راغلی ده خو هغه ماهواري نه وي هغه هسې وینه راغلي حمل په خپل ځای او 2 ځله هم کیدای شي لیکن چې کله خبره 3 ځلو ته ورسي نو یقیني شوه چې واقعي ماهواري دي په هغه ټایم راله په یو ځل باندې معلومات صحیح نه کیږي نو د نسب د مشتبه کېدو د وجې نه چې اسلام د دې ډېر لوی اهتمام کړی دی چې د یو نسب د بل الله یسقي ماءه زرع غیره چې د یو کس اوبه د بل چا پټی سیراب نه کړي دا حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجه وښودله نو دا سرسري علم والا خلک دی نوی تحقیق دا راغلی دی چې دیو وکته زنانه یو ماهواري راغله هم حقیقي صحیح ماهواري راغله دیو ټسټونه وکړه چک یې کړه چې د زوړ خاوند اثرات لا نه دي ختم شوي په 2م ځل ماهواري راغله پوره نه دي ختم شوي په 3م ځل باندې ماهواري چې راغله او تېره شوه وی اوس رحم صفا شو دا الله حکم خو د مخکې نه وکړه او د دې ماهوارۍ په دوران کې هغه وي چې بېشماره مشکلات او مسلې زنانه ته پیدا کېدی شي زموږ ججاني که نه قانون د انګریز قانون یې زده کړی دی د دیو د ادب او د احترام سره ډېر زر وي چې د جج او د عدالت توهین شوی دی د توهین عدالت کیس خو د دیو په لاس کې دی که نه دی چې څه د توهین ووایي نو بس دی چې خفه شو په څه خبره طبیعت خراب شو دا د توهین وشو نو د دیو د احترام سره لیکن ستاسو علم سرسری دی د دین په باره کې صرف دومره یو خبره ورپکې ده په دې کې چې دا نکاح چې کله هم پته ولګېده چې په عدت کې چا نکاح کړی دی نو قاضي د عدالت یا چې د چا سره اختیار دی کوم اختیارمند دی دا به فوراً د دیو په منځ کې جدایي کوي دا نکاح چونکې باطل دی نو څوک ورته باطل وایي څوک ورته فاسد وایي فقهي مسله په خپل ځای لیکن نکاح جایز نه دی حرام دی په هر صورت کې هیڅ اختلاف پکې نشته او د دیو په منځ کې به فوراً جدایي کړی کېږي او سزا به ورکړی کېږي صرف خبره دومره ده چې دیو له شرعي حد شته که نشته نو په شریعت کې د ټول ائمو اتفاق دی په دې چې دله حد نشته ځکه کېدای شي دیو غلط شوي
دی په مسله باندې نو پوه شوی شک شبه راغلی وه نو حد ولا نشته لیکن عدالت به تحقیق کوي او دوی له به سزا ورکوي تعزیري سزا به ورکوي قابل سزا جرم دی لیکن د عدت په دوران کې نکاح جایز دی نو تا ته دا اختیار چا درکړی کوم اختیار چې د الله پیغمبر ته نشته زموږ اصل دی ملک دا ترتیب بل طرف ته روان دی چې کوم ځای کې